السلام علیکم. نن د کیپ کټ یو میجیکل ټریک زده کوو چې څنګه کولی شو د کیپ کټ په ذریعه باندې دا شان ویډیوګانې جوړې کړو. د کینچي په ذریعه باندې روانې اوبه کټ کړو. نو دا شان ویډیو جوړول دپاره موږ راشو د کیپ کټ دغه ایپ به اوپن کړو. دا هم چې اوپن کړو اوس به راشو نیو پراجیکټ ته او په نیو پراجیکټ باندې به کلیک کړو. ځان ته به یو نوی پراجیکټ راکولاو کړو. دا مې کلیک کړو. اوس چې کوم ویډیو ما ریکارډ کړې ده هغه ویډیو ته به راشو. هغه ویډیو به راولو. دغه یو ویډیو ما ریکارډ کړی دغه ویډیو ته زه راغلم. دا مې راواخیسته. دا مې کلیک کړو. دا ما یو ویډیو ریکارډ کړی ده ټوټل. او دا اوبه بهیږي. اوس به دلته را کینچي راواخیسته او په کینچي باندې زه دلته یو کټ لګوم. اوس به راشم دلته بر یې به یو کټ ولګوم. دا ټوټل ما یو ویډیو ریکارډ کړی ده. ټیک شو. نو دغه ویډیو زه راغلم دلته د کیپ کټ په ټایل لاین باندې اډ کومه. دا ما اډ کړه دا ویډیو. ټیک شو. دا ویډیو ډېره اوږده ده. دا به لږه شارټ کړو. د فالتو پارټس به ترې ډیلیټ کړو. دې ځای پورې دا دې خوا به ډیلیټ کړو. رالم په ایډیټ مې کلیک کړو. بیا رالم سپلیټ ته او په سپلیټ مې کلیک کړو. اوس رالم دا پارټ مې ډیلیټ کړو. ټیک شو. سوري دا پارټ به ډیلیټ کړو. دغه یو پارټ مې ډیلیټ کړو. دلته به بیا یو سپلیټ ولګوو. ټیک شو. دلته نه هم دا پارټ به هم ډیلیټ کړو چې ویډیو زموږ شارټ شي. دلته به یو سپلیټ ولګوو او دا پارټ به هم ډیلیټ کړو. اوس راځو په دې پارټ باندې به کلیک کړو. دلته به راشو اورلی ته. په اورلی به کلیک کړو. نو دا به راشي مثلا په لیر باندې به ایډ شي. نو به دا موږ دې خوا داسې ډریګ کړو او هغه ځای پورې به راولو کوم ځای کې چې موږ کټ لګوو هغه ځای پورې به راولو. او دې ځای باندې زه کټ لګوم نو دا به دلته راولو. ټیک شو. او په دې باندې به موږ په دې لیر باندې به کلیک کړو او بیا به راشو ماسکینګ پراپرټي ته. په دغه ماسک باندې مې کلیک کړو. په ماسک کې به بیا راشي دغه ریکټینګل پراپرټي ته. ریکټینګل مې کلیک کړو. اوس به دا ریسایز کوم بس په فنګر باندې او کوم ځای باندې چې موږ کټ لګو په هغه ځای باندې به دا ماسک ولګو. ټیک شو. زموږ ویډیو به اوس داسې جوړه شي. ګوره اوس موږ دلته بل کټ لګو. دې دپاره موږ داسې کار وکړو چې دا ویډیو به موږ سیو کړو. پهله را به شي سیو بټن ته او دا به موږ سیو کړو ځان سره. ټیک شو. دا سیو شو موږ سره. اوس به راشو نیو پراجیکټ ته دوباره. په دې نیو پراجیکټ به بیا کلیک کړو او دلته نه به دغه سیو ویډیو راوالو کوم چې موږ اوس سیو کړه. دغه ویډیو موږ سیو کړه. او دلته دې بل کټ لګولو دپاره موږ دا را به شو اورلی ته. دا مې اډ کړه ټایم لاین باندې او رالو مې اورلی ته. هغه اوریجنل ویډیو به اوس موږ دلته په اورلی باندې اډ کړو کومه چې موږ ریکارډ کړې وه مخکې. کومه ویډیو موږ ریکارډ کړې وه هغه ویډیو به اوس موږ راوالو. دغه یو ویډیو موږ ریکارډ کړې وه دا هم دلته اډ کړه.
او دلته نه موږ معمولي پارټ راوالو، باقي به ټول ډیلیټ کړو. ټیک شو، دا پارټ مې ډیلیټ کړو. او دا پارټ مې هم ډیلیټ کړو. او دا موږ داسې ډریګ کړو او دلته نه به دې ځای پورې به راولو. کوم ځای کې چې موږ کټ لګوو هغه ځای باندې به دا پرېږدو. او دلته موږ کټ لګوو. دلته بیا موږ دغه ته راشو دی ماسکینګ پراپرټي ته. اوس واپس راځم ماسک ته. دغه ماسک پراپرټي ده، په دې مې کلیک کوم. بیا به راشو ریکټینګل پراپرټي به راولو. نو زه بیا دا ریسایز کړو. په کوم ځای باندې چې موږ کټ لګوو هغلته به دا ماسک به وځو. دا به لږ داسې روټیټ کړو. نو دلته به ولګو. ټیک شو، زموږ ویډیو دې ځای پورې ده. نو دلته به دا هم سپلیټ کړو. دا پارټ به هم ډیلیټ کړو. زموږ ویډیو کې جوړ شي. او بلته بل کټ هم لګي ګوره. ټیک شو، به راشو دا ویډیو موږ ځان سره سیو کړو. دلته په دې کلیک کړه، دا موږ ایکسپورټ کړه. دا چې کمپلیټ شي نو زموږ ویډیو به د موبایل ګیلري ته تللی. ټیک شو، اوس راځو موږ ګیلري ته. ویډیو ته راځو. او دغه یو ویډیو موږ ایډیټ کړه. اوس ګوره دلته زه یو کټ لګوم، اوبه کټ شي. بیا دلته بیا کټ لګوم، دلته هم کټ. نو دغه شانته موږ ایډیټینګ کولی شو. که ویډیو خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې شیر کړئ نورو ملګرو سره. Thank you very much.